د افغانستان اسلامي امارت د منصوري قلی اردو اړوند د دویمې سرحدي لیوه نظامي قطاعت د ګردیز ښار ته په وتلو دي. دوی په پام کې لري چې نن په دغه ښار کې او بیا له ښار وروسته منصوري قلی اردو ته رسم ګذشت وکړي او خپلو هیوادوالو ته وښیي چې د دوی د ارزښتونو او ارضي تمامیت دفاع ته دوی چمتو دي. د تن په وینو د ساتنه کوو، هېواد مونږ در سره ژمنه کوو. د تن په وینو د ساتنه کوو، هېواد مونږ در سره ژمنه کوو. هېواد مونږ در سره ژمنه کوو. نظامي قطاعت د خپلو مشرانو راوتلو ته تم دي. ډیر ژر به د ګردیز ښار ته خپل نظامي رسم ګذشت وغځوي.